سلامونه ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو او د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، کف اعلان کړی دی چې د 1 اپریل نه یعنې د سبانۍ ورځې نه به دوی په غذا کې زیاتوالی راولي. دغه زیاتوالی دوی دلته په فرانسه کې قیمتۍ ته په کتو راولي. دغه زیاتوالی 15.6% دی چې دې سره به ستاسو غذا روپۍ چې کوم دی هغه به جوړیږي 609.15 سنټه. نو دغه زیاتوالی به د سبا یعنې د 1 د اپریل نه شروع کیږي. دوی سږکال چې کومه دلته په فرانسه کې قیمتي راغلې ده، دغه قیمتي ته په کتو باندې دولت دا فیصله کړې ده چې په غذا کې باید 15.4% زیاتې راشي، چې دې سره به ستاسو د غذا روپۍ 609.15 سنټه جوړیږي او دا به د سبانۍ ورځې یعنې 1 د اپریل نه شروع کیږي. نو دغه یو خبرو او غوښتل مې چې دغه تاسو سره شریک کړم. که تاسو څه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو هر وخت کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ته ستاسو د پوښتنو جواب درکوم. ویډیو همدومره وه. مننه. په مخه.